او نیکې هیلې عزتمن شئ او ډېره مننه ستاسې د قدر احترام نه چې دلته مونږ ته راکړو افغاني او هغه خپل پښتونولۍ هغه دسترخوان کې مینه محبت د بولټن ملګري خدای همیشه خوشحاله او په اتفاق اتحاد سره لره. دوستانو داسې تاسو ته معلومات دی چې د پی ټي ایم تقریبا 15 کاله کېږي او په ټوله اروپا کې تر امریکا استرالیا او دې ملکونو کې افغانان یو فعالیت شروع کړی و. الحمدلله ډېر منظم طریقې سره روان دي تر اوسه پورې. بیا دلته د برطانیې کې څه مشکلاتو دا نوی موږ خپل مشر وټاکلو، بیا د هغې د لارې انتخابات وشو په لندن کې، په انتخاباتو په نتیجه کې هغه مشر وټاکلو. بیا په سکاټلینډ کې څه دغه پروګرام وشو، هلته یو ټیم مقرر شو د پی ټي ایم په دغه باندې چې په هر ښار کې باید دې دغه ولري. بیا دا څه موده مخکې موږ په برمنګم کې پروګرام وکړو، الحمدلله هلته هم ډېر افغانانو لیوالتیا وښودله او پروګرام ډېر منظم طریقې سره وشو، ډېر خلک راغلي وو. او هلته هم بیا یو شپږ اووه کسانو هلته هم یو ټیم یا ذات یو پروګرام جوړ کړو چې هغې ته یو مشر وټاکلو او نور نمایندګانو چې په بېلې بېلې ځای کې. نو د هغې دپاره تاسو ته هم راغلي وو او دا خبره تاسو سره شریکوو. دا یو خبره دا ده چې دا کومه سیاسي خبره نه ده، یعنې سیاست د هر سړي خپل کار دی، خو اکثر د افغانانو سیاست نړه چاودلی. نو دا ملي خبره ده، د ولس غږ دی، د مظلومو خلکو غږ دی. نو دې کې به انشاءالله خپله هم کوشش کوو او نور کسان به هم تشویقه کوو. ګورئ د دې لږ لږ نه په پاړسۍ کې یو متل دی، وایي دریابونه ترې جوړېږي. که اوس موږ نن دغه پروګرام وکړو، دا پروګرام نورو ښارونو والا ګوري، هغې هم تشویقېږي، بلې ګوري هغه هم تشویقېږي. وطن کې هم خلکو سره دا فکر پیدا کېږي، یعنې زموږ او ستاسې په وطن کې د بده مرغه دا 50 کاله موږ هم دغه د ټوپک لاره اختیار کړې ده، نظامونه ټول په دې. مګر موږ او تاسې باید داسې لاره اختیار کړو، د قلم لاره، چې آینده کې موږ د ټوپک نه بالکل نفرت ولرو او د وطن دپاره د یو سیاسي مبارزه وکړو، د قلم د لارې مبارزه وکړو. نو وطن کې خلک هم ګوري، ځوانانو سره فکر پیدا کېږي. اکثر له ځوانان خو الحمدلله نه سبا دا میډیا ګوري. همداسې ښکته زموږ او ستاسې ښکته کوم مقبوضه افغانستان چې دی اموتراباسین خو یو خاوره ده، هلته خلک ګوري، هلته هم خلکو سره دا الحمدلله فکر پیدا شو په لکاو. اوس منظور پښتون چې پرون کومه خبره کوله، هغې خبره کې به ورته کنځل کېده، مګر هماغه خلک دي د منظور پښتون د زنده‌باد دغه وایي، ځکه په حق روانې دی. دا همیشه یو خبره کوم چې کله ته په حقه یې، مشکلات هغه لاره چې دا هغې مشکلات وي، یعنې هغه لاره باندې چې ته ځې مشکلات وي، خو نتیجه چې وي هغه ډېره ښه وي، انډ یې ډېر ښه وي. او د غلطه لاره یا د دروغو لاره، دغه لاره چې د هغې تګ ډېر اسانه وي، مګر آینده نه لري او انډ یې ډېر مردار وي. نو الحمدلله منظور پښتون یو ستوری دی، واقعي چې د احمدشاه ابدالي لوسی دی، د لر و بر افغان غږ دی او دا مشترکه غږ دی. نو د دې په باره کې انشاءالله زموږ په 26 تاریخ باندې دلته په مانچسټر کې دلته بولټن کې زموږ یو پروګرام هم نیولی دی چې په هغې کې به نه یوازې ګورئ چې موږ کله د لر او بر افغان خبره کوو، موږ به ټول مسایل چې کوم دي موږ افغانانو ته پېښ دي او کومې مسایلې دي موږ پښتنو ته، دا به پکې ټولې موږ او تاسې راغونډوو او په دې کې به موږ تاسو شریکوو. که هغه د تعلیم د افغانستان کومه مسله چې وي او د لر او بر پښتون افغان، هغه به ټولې موږ او تاسې به د دې غږ اوچتوو، په دې باندې به انشاءالله غږېږو، تاسې سره به خبره هم شریکوو. نو په 26 تاریخ باندې د دې دا چې 2 میاشت فبروري په بولټن کې به انشاءالله پروګرام وي. بیا بل پروګرام دا دی چې موږ به د موټرو قاتله جوړو، کاروان، چې زه ورته انقلابي کاروان ویم، زه ورته د احمدشاه ابدالي کاروان ویم. څنګه چې په برمنګم کې موږ الحمدلله د 40 موټرو تقریبا پروګرام و، مخکې ویان روان کړی و، د منظور پښتون عکسونه هم لګولي وو، د نورو ماشومانو عکسونه هم لګولي وو، هم ډېر ښایسته کړی و، شاته ورپسې موټر روانې وي. نو هغه به هم تاسې سره موږ هغه لوکیشن به بیا تاسې سره شریک کړو چې کوم ځای نه موږ حرکت کوو. هغې کې به انشاءالله چې موږ هماغه ځای ته به ملګري ځان رسوو، د قاتلې په شکل کې او د کاروان په شکل کې به موږ راځو چې دنیا ته یې موږ وښیو چې موږ دغه امن غواړو، موږ په دغه حصه کې نور نه جنګ غواړو، نه هېڅ شی غواړو، صرف موږ دپاره امن او سوله او د افغانانو دپاره د تعلیم او د تحصیل خبره ده. نو دغه به انشاءالله تاسو سره شریک کړو. او بل د بولټن ملګري چې کوم تاسې هستئ، دادیا صاحب هم دغه شي دی هم خبرې وکړي، د بولټن ملګري به تاسې موږ سره په دې کې ډېره همکاري کوئ، ځکه چې یوازې دلته نه چې دلته به خو اوس دا بولټن ملګري چې دا ستاسې کور دی په حساب باندې، نو ستاسې ته زموږ دغه ډېر در وړي، مخ ته ډېر در وړي. نو کوشش وکړئ چې د 26 تاریخه پورې چې څومره په بولټن کې افغانان
اول خبره ورته کوو چې دا سیاسي نه دی، دا د ثواب کار دی، دا د مظلومو د هغه افغانانو د هغه خلکو کار دی چې دا 45 کاله 50 کاله ورسره ظلم کېږي. ما نن یو ویډیو یو لایف ما وکړو، په هغې کې د یو ښځې ویډیو ما شیر کړه د یو وادي چې د سوات سره تعلق و. 7 زامن یې د وواړه ورک کړو، 7 زامن یې وواړه ورک اوچت کړي وو، او په هغې کې صرف دوه شهیدان شوي دي او 4 بندیان دي او یو دی که 2 ورته راخلاص کړي. یعنې 7 زامن ته ما ته وویل چې دا په دنیا کې تاسې ما ته وکړي چې دومره ظلم چېرته شوی، مګر دا دلته کېدو. مګر زما پښتون چې دی هغه سره غم د کشمیر و، غم سره د فلسطین و، غم سره د برما و، موږ به د هغې غم هم کوو، په انسانیت موږ خبرې کوو. د مسلمان خو ځکه چې چېرته انسانانو سره ظلم کېږي موږ یې غندو. خو اول به د خپل کشمیر، اول به د خپل افغانستان غم کوو، اول به د خپلو د ښکته زموږ په مقبوضه افغانستان کې چې کوم پښتانه دي د هغې غم به کوو، چې د دې لپاره موږ تاسو ته راغلي یو او الله دې وکړي چې تاسې دغه موږ سره همکاري ډېره ضرور ده او الله دې وکړي چې تاسې موږ سره مثبت په دې پروګرام. دا شریک کار دی، دا زما یوازې نه چې دلته جګ شوی یم او زه خبرې کوم، دا ټول مشترکه کار